سلامونه وخت مو پخیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د جمهوري نظام پخواني چارواکي محمد عمر داودزی وایي چې په هیواد کې د دریم جمهوریت جوړېدو څرک ښکاري. ښاغلي داودزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وخت را رسېدلی چې ټول افغانان سره یو لاس شو، جنګ او وحدت ته په نه ویلو د اعتدال لار خپله او هیواد له ناورین څخه وژغورو. د سمنګان ایبک ښار کې یوه جومات ته د لاسي بم غورځولو له امله 4 لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي. ترکیه او پاکستان په افغانستان کې پر ټولګډونه حکومت جوړولو او ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار کړی. یونیسف او آسیا پراختیایي بانک د ګډو همکاریو په زیاتولو سره د افغان ماشومانو او ښځو ملاتړ او خدمات پراخوي. بلخوا بلوچستان کې د کان کیندنو پر موټر ماین چاودنې 10 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي.